د خدای بخښلي تراب صاحب جنازه هم ننګرهار ته راورسېدله. الله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. د ټولو ملګرو څخه مې هیله ده چې نن ورځ په ننګرهار شیرزو لوبغاړي کې په 2 بجې جنازه ده او په 4 بجې او په خوږیاڼو کې خاورو ته سپارل کېږي. نو الله دې وکړي چې ټول په خیر راشي او جنازه کې ګډون وکړئ. د مرګ ردیب ته مې سلګۍ را رسېدلې ده اوس، هغه چاړه مې تر مرۍ را رسېدلې ده اوس. د زړه خبرې مې لا هغسې په زړه پاتې دي، راویښوم هغه وګړي چې اوده پاتې دي. پوخ یم پوخ، زه په یو پوخ کپس کې ژوند تېروم، لکه مارغه په یو سرپوخ کپس کې ژوند تېروم. څو چې پښتون یم قرار به تر هغو نه لرم، د خدای په هرته ځمکه حق ته اوسېدو نه لرم. تر څو چې دې دین او مذهب ته وفادار یو مونږه، لکه صاحب قطب او منصور به سرپدار یو مونږه. تر څو چې دې هورکي پورې رڼا پورې وي، نو تر هغو به یې وژونکی تور په ما پورې وي. کله چې مونږه د خپل دین او مذهب نه تېر شو، کله چې مونږه د پښتو حیا